بسم الله الرحمن الرحیم. د لوړو زده کړو وزارت د ټولنیزو پاڼو درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت لا مالی او اداري معین محترم حافظ مولوي محمد حامد حسیب صاحب سره د عالمي او عالیه ازموینو په اړه مرکه لرو. هیله ده چې تر پایه سره پاتې شئ. معین صاحب محترم، ډیره زیاته مننه چې مرکې دپاره مو وخت راکړ. زما لومړۍ پوښتنه به دا وي چې د 1446 کال د رجب المرجب میاشتې د ازموینو په اړه لږ معلومات راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، محترمو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت هر کال د رجب المرجب په میاشت کې د هغو فاضلانو څخه چې د لوی دورې یا د عالمیې درجې څخه فارغه شوي وي او د هغو فاضلانو څخه چې د فنونو څخه یې تکمیل حاصل کړی وي، د عالمیې او د عالیې د دواړو مراحلو امتحان اخلي، چې سږ کال په 1446 کال د رجب المرجب میاشتې په 10 باندې چې تقریبا یوه هفته و شپږ ورځې یې جریان وکړي او د رجب المرجب د میاشتې تر 15 پورې ورسېده. دا امتحان په ټول افغانستان په ټولو ولایاتو کې د هغو شاملینو لپاره چې هغوی ثبت نام کړي وو، غیر له یو درو ولایاتو څخه لکه بدخشان سو او غور دی، دایکنډي دی، د هغو ولایاتو امتحان ځکه وانخیستل سو چې هوا سړه وه، موسم ډیر یخ وو او واورې وې، نو فاضلانو رسیدګي نسوه کولی، ځکه مو نو د هغوی امتحان وروستو کو. د هغه نه علاوه نور په ټولو ولایاتو کې د رجب المرجب د میاشتې د عالیې او عالمیې مراحلو امتحان په ښه ډاډ او اطمینان واخیستل سو. معین صاحب محترم، په دغه ازموینو کې څومره ګډونوال وو؟ په چونکې دغه دوی مراحل چې دي د عالیې او عالمیې مراحلو دغه د لوړو زده کړو وزارت پورې مربوط دي، نو په دې امتحان کې د دواړو مراحلو ګډون کوونکي 19,219 کسان وو، چې په هغوی کې د عالمیې مرحلې د 11,919 او د عالمیې مرحلې د 7,280 کسانو ګډون کړي. معین صاحب محترم، دغه پارچې څه ډول کتل کېدې؟ دغه پروسه یې که لږ راته تشریح کړئ. دغه پارچې خو د امتحان څخه وروستو ټولې مرکز ته کابل ته د تخصصاتو او جامعاتو ریاست کې راجمع سولې، بیا د ټولو ولایاتو څخه 2-3 کسه جید علماء کرام او مشایخ عظام د جهادي مدارسو څخه او همداشان د خصوصي مدارسو څخه او د هر ولایت د شورای علما څخه مدد وغوښتل سو. هغوی په هغه ښه علما، جید علما د یوې نیمې میاشتې لپاره راکړله، چې دلته یې موږ د ټولو سره راجمع کړله، ټول علما کرام، او کمیټې مو ورځنې جوړې کړلې. هره کمیټه به په 4 کسو علما کرام او یو اداري کس باندې مشتمله وه، چې هر عالم به د دې پرچې څخه د هرې پرچې څخه یو سوال کتی، د یو سوال جواب ته به یې نمرات ورکولې، او دویم عالم به بیا هغه دویم سوال کتی، هغه بل عالم به دریم سوال کتی. د هغه نه وروستو بیا هغه 4م کس عالم هغه د مصحح په شکل ورسره و، چې دا د دوی دغه سوالونه به بیا نظر ثاني کوله، چې یو طالب ته خو به نمبرې کمې یا زیاتې نه یې ورکړل سوي. د دې نه علاوه موږ پر هغو کمیټو باندې بیا د نظارت مستقله کمیټه درلودله د مشایخ اعظامو څخه، چې وخت په وخت به ورباندې ګرځېدله او د دوی د پرچو کتنې طریقه به یې کتله، د دوی د نمرو ورکولو انداز به یې کتی، چې هسې نه چې یو چاته تر هغه د ده تر استعداد کمې یا زیاتې نمرې ورکړي. نو بناءً دا په شفافیت کې یو ډیره مؤثره طریقه وه. موږ اگر که لله الحمد علما کرامو اکرام وکړي، د لې را سره ملګري وه
پوره ډیر وخت یو نیمه میاشت یا دومره اندازه وخت یې واخیستی چې لږ تر لږه 1.5 سل الی 200 کسه علمای کرام د مختلفو ولایاتو څخه راغلي وه. جید علمای کرام د هغو د نظره څخه د نتایج ټول تیر سوي دي. مهندس محترم، که یو څه د شفافیت په اړه معلومات راکړئ، هغه کسان چې ازموینه ورکړي دوی باید څومره ډاډه اوسي د شفافیت څخه؟ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، امتحان په ټولو ولایاتو کې واخیستل سو او په هر ولایت کې د امتحان حال لپاره په منظم شکل عالی نگران او ورسره سره نور نگرانان ټاکل سوي وه چې هغوی به 25 فاضلانو په سر باندې یو نگران ټاکل سوی وو او د ټول حال مسؤلیت بیا د عالی نگران وو. نو په دې لحاظ مکمل اطمینان او ډاډ درته درکوو چې په امتحان کې به هیڅ قسمه کوم غش او درغلي سوي نه وي. او بل دا و چې امتحان ته د داخلي نه مخکې د فاضلانو څخه سپینه ورقه، کاغذ، ټلیفون، هیڅ شی هم نه ورسره پرېښول کېدی. ځکه نو فاضلان مجبور و چې خپل د ذهن او خپل د حافظې مطابق د سوالونو جواب ورکړي. یو د یادونې وړ خبره دا ده چې کله چې پرچې د علماء کرامو ټولې راجمع سولې، نو بیا رقم سري ورکول سو. رقم سري دا معنی چې دغه طالب چې کوم جوابي پرچه ده په هغه باندې به هم یو نمبر ولیکل سو او هغه شقه چې بیا د نوم او د شهرت پکې دی په هغه باندې به هم یو رقم درج سو. بیا نو دغه شقه او جوابي پرچې سره بیلیدلې د دې لپاره چې علماء کرامو او نگرانانو او کتونکو ته دا معلومات ونسی چې دا پرچه د کوم طالب العلم ده. او سوالونه څه ډول وو؟ چار جوابه وو که تشریحي وو؟ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، چونکې دا علما دي، د علماو څخه امتحان اخیستل کیږي د لیسانس او د ماستري مرحلې په اندازه، نو ځکه سوالونه ډیر مهم دي. په هرې پرچې کې د هر کتاب به یوه پرچه وه، ځکه نو 6 ورځې طول واخیستی او په هرې پرچې کې به 3 سواله وه او هر سوال به بیا 2 اجزا درلودله، الف او با، چې فاضل پکې مختار وو چې الف حلیه او کبا حلیه. بیا هغه ټول سوالونه تشریحي سوالونه وه چې باید د تفصیلا جواب ورکړی وای. حتی ځینې ځایونه خو داسې هم راغلي دي چې فاضلانو د هغه جوابي ورقو چې کومې 3 صفحات دي یا 3 ورقې دوی ته ورکول کېږي، د هغه نه علاوه تر 15 پورې صفحات اخیستې دي چې تفصیلي لیکنه یې ورباندې کړې وي. زما بله پوښتنه دا ده چې په دغه ګډونوالو کې څومره کسان کامیاب شول او څومره ناکام شول؟ ناکام هم لري که نه؟ هو بالکل ښه پوښتنه ده. لکه ما چې مخکې درته وویله چې په عالمیه مرحلې کې ټول ګډون کوونکي 11,919 کسان وه چې د هغوی له جملې څخه ممتاز کسان 440 کسان دي او جید جدا 850 کسان دي او جید 3199 کسانان دي او مقبول 1583 کسانان دي او ناکام چې دي 4880 په عالمیه مرحلې کې ناکام سوي دي. او همداشان د عالیه د لکه څنګه چې مې مخکې تذکره وکړه 2280 کسان پکې شمولیت کړي وو چې ممتاز 145 کسانان دي او جید جدا 645 کسانان دي او جید چې دي 1453 دي او مقبول 2580 کسانان دي او ناکام 2450 کسانان پکې ناکام سوي دي. مهندس محترم، د افغانستان په سطحه دا کوم کسان چې کامیاب شوي دي په دې کې ممکن لومړی درجه هم وي، دویمه درجه به هم وي، آیا د دغو کسانو چې په اول نمرو راغلي دي د دوی د ستاینې لپاره کوم د اعزاز ستاینغونډه داسې کوم څه هم په پلان کې لرئ که نه؟ هو لله الحمد، چونکې اوس روژه ده
نو په دې لحاظ مو د اختر وروسته ته دا پروګرام وځنډاوه چې د اختر وروسته به ان شاء الله د دغو کسانانو د انعاماتو د ورکړي یو په مناسبت یو مجلس جوړیږي او په هغه مجلس کې به اول 10 کسان په عالیه کې او اول 10 کسان چې دا اوس وروسته بیا زه درته بیانوم هم په عالمیه کې چې په د مختلفو ولایاتو دي دا دې ته به هم انعامات ورکول کیږي او د دې نه علاوه د هر زون په سطحه چې کوم 3 کسان دي اول دویم دریم په نمبر راغلي دي هغوی لپاره به هم انعامات په نظر کې نیول شوی دي او پروګرام به ان شاء الله د اختر وروسته ورته نیول کیږي. ډیره زیاته مننه موین صاحب محترم. دغه د لومړیو 10 کسانو نمونه که زحمت نه کیږي راته وایخلې د عالمیه مرحله کوم 10 کسانان چې دي د هغوی تفصیل به زه درته په داسې شکل ووایم چې د هغوی څخه اول ملګری د دارالعلوم اسلامیه موسوي څخه دی محمد امان د محمد کمال زوی چې فیصدي د پټولو نمراتو کې 95.3% مجموعه نمبر یې دی د 600 نمرو څخه 502 نمبر اخیستی دي او په اول نمبر راغلی دی ورته مبارک دی د ټول افغانستان په سطح. دویم کس چې دی د فاروقیه اسلامیه مدرسې څخه مرزا محمد د سید محمد زوی مرزا محمد د سید محمد زوی د فاروقیه اسلامیه مدرسې څخه چې د کندهار ولایت دی دویم نمبر راغلی دی او فیصدي د نمراتو 4.5 مجموعه نمرات یې 580 نمبر اخیستی دی ورته مبارک دی. او د کابل جهادي مدرسې څخه دریم کس حنیف الله ولد عبدالصبور دا د 2.8% فیصدي ده او 555 نمرات یې اخیستی دي او ممتاز دریم راغلی دی ورته مبارک دی. څلورم کس سیف الرحمن ولد ارسلا خان د خوست د جهادي مدرسې څخه 2.3% ده او 554 نمبر یې اخیستی دي او څلورم نمبر دی. او ورپسې عبدالواجد د عبدالحیزوی د ننګرهار د جهادي مدرسې څخه چې 1.8% ده او 550 نمبر یې اخیستی دي. ورپسې احمد د حامدین زوی د خوست د جهادي مدرسې څخه 1.3% ده او 548 نمبر یې اخیستی دي. او ورپسې دی نور احمد د میراجان زوی د شهر نو کندهار جهادي مدرسې څخه چې 1.3% د هم دغه فیصدي د 548 نمبر یې اخیستی دي. او ورپسې عبدالخبیر د عبدالقهار زوی د کابل د جهادي مدرسې څخه چې 9.5% ده 543 نمبر یې اخیستی دي او په 8م پوزیشن کې راغلی دی. ورپسې حمدالله د ملا ولی الله زوی دارالعلوم هاشمیه څخه کندهار د 541 نمبر یې دی او 9.14% ده. او په 10م نمبر رحیم الله ولد حکمت الله د فاروقیه اسلامیه مدرسې څخه دی 9% ده 540 نمبر یې اخیستی دي چې دغه ټولو 10 کسان دا 10 کسانان دي او دوی ته دي دغه پوزیشنونه مبارک وي. او په عالیه مرحله کې بیا دا 10 کسان اول کس چې دی احمد الله ولد حبیب الله د دارالعلوم عمریه مدرسې څخه دی او 9.5% ده 543 نمبر یې اخیستی دي د اروزګان ولایت دی. عبدالسلام ولد روح الله په دویم نمبر دی او 9.14% ده او 541 نمبر یې اخیستی دي د خوست ولایت دی. دریم کس دی مغفور الله ولد محمد ابراهیم
538 نمبر یې اخیستی دي 9.8% ده او ممتاز دی. او نور رحمان د نورجان زوی د العلوم الاسلامیه حیدرخیل مدرسې څخه دی. 538 نمبر دي او 9.8% ده د خوست ولایت څخه. ورپسې دی جمیل احمد ولدی محمد انور د دارالعلوم بولدک څخه دی چې 515 نمبر یې اخیستی دي 9.14% ده او د کندهار ولایت دی. بل ملګری محمد قاسم د حاجی شایسته خان زوی د امداد العلوم مدرسې څخه دی او 533 نمبر یې اخیستی دي 8.3% ده او د خوست ولایت څخه دی. ورپسې احسان الله ولدی حاجی جیلانی د المحمد محمدیه الرشیدیه مدرسې څخه دی 8.5% ده او 511 نمبر یې اخیستی دي د کابل څخه، کابل ولایت دی. او نصیب الله ولدی محمد آغا مدرسه محمدیه کندهار د 8.3% ده 522 نمبر یې اخیستی دي او د کندهار ولایت څخه دی. نهم کس چې دی داد محمد ولدی میر عطا خان د المدرسة الاسلامیه صدیقیه 526 نمبر دی او 8.6% ده د غزنی ولایت څخه دی. او لسم کس محمد ولدی راز محمد د جامعه عثمانیه طالب دی او 8.6% ده 526 نمبر یې اخیستی دي او د کندهار ولایت څخه دی. دا هغه نمونه دي چې په ټول افغانستان په سطح په عالیه کې په نمبر راغلي وي، په اول 10 نمبرو باندې. ډیره مننه کور مو ودان. له تاسو نه هم مننه. خیر یوسي.